قطر ته زه تلم زما مرګرو ما ته وی چې دا سفیر سره ملاوي ما ورته وی چې ما څه کار دی چې د سفیرانو سره ملاوي زه ملما ما که د سفیر شوقي دلته دی راشي ما څه کار دی چې د سفیرانو پسې ګرځم وی چې نه ښه خبره ده ما دا ښه خبره ده نه سفیر ته دا خبر ورسېده چې مولانا صاحب داسې وایي ما ښه سړی وه په خپله راغی ما ته یاره تا داسې ولې ویلي دي که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه نو ما ورته سفیر صاحب خبره دا ده چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه وغواړم خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نه او چې زستا ځای ته ځکه زه غریب مولا یم غریب سره د سرمایدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري دا واورئ مالدار خو به یې یا دا اوس ښار نه چې بار کم خلک راوځي دا مالدار دي دا واورئ که یو غریب سره نیکي کول غواړئ نو غریب ځان ته مه راغواړه کور ته یې مه راغواړه جواب ورپسې مه کوه د شپې بوزی ووهه بوزی او نیمه شپه کې ورشه او دروازه ورته وټکوه پیسې وي که اوړه وي که غوړي وي که چای وي که چینی وي داسې پنډوکې وله ورکړه ته څوک یې ته څوک یې وایي زه هېڅ څوک نه یم د خدای بنده وم او تاله مې دا شی راوړی ده چې دې ونه پېژني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه خدای باور وکړئ چې ته د خدای په نوم ورکړه وکړې او په دې ښي لاس یې ورکړې او دې ګس ته هم پته ونه لګي دغسې به چا ته پته نه وي لګېدلې او د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځه وباسئ او جنت ته شکر وباسه شکریا ادا کا د هغه چا چې ته ورته یو څه هغه قبول کړي ځکه چې دې کې خو جنت دی دې کې خو د خدای رضا ده د غریب خوله کې نوړی اچول دې کې د خدای رضا ده ستا په غریب یې څه احسان نشته ستا غرض د خدای رضا حاصلول لکه حضرت علي ته یې ورځې بي بي فاطمې وویل تبه مې شوې ده خولې خوند مې خراب دی او انار پکار بازار ته لاړو یو انار یې اخیستی دی را روان دی لار کې یو ملنګ پروت حضرت علي ته یې د انار ماله راکړه ویې واله ویې نه داسې نه هلم دلته کښېنه انار مات کا دانې ترې وباسه زما خوله کې راچوه زه ناجوړه یم لاسونه نشم خوځول چې زه انار وخورم بیا مې خوله پاکه کړه او بیا لاړ شم که دومره کولی شي ډېره ښه ده کړي زه خپل انار دې وړه زه هغه ویم داسې کولی شم حضرت علی کرم الله تعالی وجه کېناستو انار یې سپین کو د غریب په خوله کې اچي پاکستان مالدار به داسې نو به کې مولانا صاحب وایي ته هم د جنت ټیکټ مالدار سړي له ورکوې خبر نه پاتې مونږ دا غټ سنډا چې مړي مونږ مخې سره یې جنتي حالانکه د دې جنت سره څه کار د جنتیان عزیزانو سوچ کوو دا دنیا یو عارضي غوندې ځای دی عارضي څوک 20 کاله څوک 30 کاله څوک 40 کاله څوک 50 کاله بیا روان دي خپل کور حضرت علي کېناستو او انار سپینې ته غریب سړي ته خوله کې اچوه چې خوله والا په خپلې لمنې پاکه او لاړ کور ته چې لاړو بي بي فاطمه ورته انار دې راوړو وی بی بی انار خو نه راوړو خو لاره کې داسې چلو شو بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم کوم انار را روانو ستا د غریب خېټه کې پرې حضرت علي خاوند ته وګوره او بیا ښځې بی بی فاطمې ته وګوره ته خو خپلې ښځې ته وایه که نه چې ښځې تاله مې یو شی را روان کړی لار کې یو غریبه ښځه وه هغې له مې ورکړو زمونږ ښځې به څه وایي وایي بس که ته مونږ ته معلومې ستا کور ته چې راغلی ما ښه ورځ نه ده کتلې استاد وایي داسې که نه اوس بی بی فاطمه غوندې ښځه به کوم ځای پیدا کړې او حضرت علي غوندې خاوند به کوم ځای دروازه وټکېده یو سړی راغی 9 انار یې په لاس کې نیولي دي او حضرت علي ته وایي چې دا خپل امانت واخله حضرت علي ورته ویل څه دي دا ستا 9 انار دي حضرت علي ورته ویل دا زما نه دي وایي چې ولې وایي بس زما نه دي 9 انار یو هغه ورته ویل په خدای قسم دا ستا دي دا 9 انار حضرت علي ورته ویل په خدای مې دې قسم که دا 9 انار زما نه دي وی وجه هوا ہے دا خدای بندہ وی زما خدای ویلی دی من جاء بالحسنت فله 10 امثالها چاچی یونی کیو کرنو زبد یو پا بدل کے لس ورکوم نو ما یو انار خدای لور کرے زما لس کی گی او تارا اوڑی نہ دی کلس وی خو زما دی که نهی نو زما ندی زما خدای دروغ جن دے الستونی کی یو انار پٹ کرے راوی وستو وی علی تو قرآن بانی بتانا لوی عمل کولو والا بل سوکتے دا پورے یو خبر ہو هارون الرشید په ښکار تلو چې ښکار یې وکړو خوړو یې څه وخت کې یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخې نه روټۍ وتښتوله
چې روټه او تختول هارون رشید په اسور شو بعد وزیران ورته صاحب ولی و دا کارغه وجنه د بادشاہ د مخینه کارغه څنګه روټه او تختول پرېدم نه هارون رشید مخ کې وزیران ورپسې کارغه مخ کې دوی ورپسې ها کارغه د غره نه غاړه واوړې دوی ورپسې سګوري چې د غره نه غاړه او سړې د داسې لاسونه شاته پیدا سي په پټکی او په صادر تړلې پروت دې کارغه غروټه یوړو دې سړی له پخلا کې ورک او هارون رشید دلره نه دا نقشه ګوري چې پخلا کې ورکا چې دوی ورنږدې شو کارغه وال وته سړی نه تپوس کوي چې هلکه څوک وې صاحب سوداګرو دلته په دې لار تیرې دم غلو شو کوله په دې خپل صادر او پټکی را تخپې ولا سونه وتړل مال رانه ټول واغسته وغیلا څومره موده وشو درې میاشتې وې دروټه د بوت چل کې وې په خدای قسم چې کله نه وی تړلې مورانه تللی دي دا کارغه ټیم په ټیم وبم راوړي په خله کې راکې او روټه هم راوړي په خله کې مونږ خو روټه په منډه وو چې ته د خدای شنو روټه به تا په منډه وي چې ته د خدای تا د بنده در پرې خو روټه به تا په منډه تا د بنده سره پرې خو روټه به تا په منډه مولانا روم وای هیله جوړول پریدا هیله جوړول پریدا تقوا او کا خدای سره جوړاو کا چې خدای سره دې جوړاو کا خبر بم نه روټه بتا پس منډي وي په ځنګلو کې بپروت حیوانات به وروړي او طالب اخلاق درکې خدای سره جوړاو خدای سره دې جوړاو کا دنیا بستا تابع وي هر شی به تا پس منډي په خدای باور وکړه زه یو ډېر ګناګار ډېر روسیا ډېر شمسان صرف دا چې ما چرې د اهل دنیا په مخ کې خپل ضمیر خرڅ کړی نه د اهل دنیا په مخ کې مې خپل سر ټیټ کړی نه نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي سهار مې ویلي او ماښام کړي سهار مې ویلي ماښام کړي چې څه مې پړه کې راکړي او دې خدای ته مې ویلي نو د کړي او د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی کارساز بل څوک د خدای نه لوی معین او لوی مددگار بل څوک دی ته د خدای شي خدای بستاشي دا ټول کائنات بستاشي او دام درته وایم چې په خپل ژوندۍ کې مې والله العظیم چې په دې سره جګه ولاړې ټیټه خبره ورته ده ټیټه خبره مې ده ځکه چې زما دا ایمان دی چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی زما هر څه د خدای په لاس کې دی انسان هیڅ نشي کولای ما سره چې زما خدای ما سره جوړي کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای زما مرګري ټول خدای می برخلافي هیڅ څوک ته نشي کولای یو خدای می برخلاف شي او ټول خدای می مرګري وي څوک مې رسي رولې نشي څوک مې خلاصولې نشي څوک مې بچکولې تاسو ګورئ په پاکستان کې داسې خلک چې د الله د وجود قائل نه دي روس مزاج او روس مذهب خلق خدای نشته نو ماوي سپر پاور په دې دنیا کې روس دی داغه صدر او برزنیف دا برزنیف چې هغه ورځ مردار شه او تاسو په ټي وي باندې لیدو چې خخول اسمکه ته خخ ورغورځولو دا چارونی وو دنیا کې اول نمبر طاقت روس دی او دا اول نمبر طاقت صدر برزنیف نو بل کوم طاقت چې برزنیف ورونی او مرداري کو اسمکه لایو دا چارونی خلی بیا چنګي دلته خار کې وړه اعلی سطح مجلس دی ورته دا غټ غټ سانډاګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس وایي نن سبا غټ هغه ته وایي چې نه خزه نه خبري نه لور نه خبري نه زوی نه خبري نه ځان نه خبري او بنگلې وی او موټرې وی او دولت او کاروباري د دوی خبرو ته اعلی سطح کدوی غل خورین هغه ته اعلی سطح مجلس وایي مونږ شاد خرو مونږ غل غریب سړي خلینه چې شاد بیگی خلګي خدای دې او غل دې خلینه بیگی او د معتبر خلینه کا غل بیگی نو مونږ لمن راوړي خان خلینه رشاد دی مونږ د سیک چې خپل سیګر دا به به ټکه یاد نه رہی وختي چې ماوي چې مونږ مثال د غډوي هر چا چر تواخدا سدا ذکر پسې به आवाज کوي قران کریم کې لسمه سپاره کې الله فرمایي چې کم خلق دولت جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله او هغه دولت د خدای په لار کې نه خرج کوي د دې سړي د مرګ نه بعد به یوم یحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا دولت به د جهنم په اور ګرم کړي شي او د تندیله به داغ ور کړي شي بیا به د ډډو له داغونه ور کړي شي
بیا به د دم لاله داغونه ورکړي. دا درې ځایونه الله تعالی خاص دې د پاره کړ چې دا الله په نوم تا نه مطالبه وشو، نو اول دې ورته تندې تروش کو، نو فتقوا بها جباههم، اول به په د دوی تندې وداغلې. بیا چې دویم ځل مطالبه وشو نو ډډه دې کړه ورته مخ ته واړولو، نو بیا به ډډو له داغونه ورکړي. بیا چې په دریم ځل ته مطالبه وشو نو شا یې کړه ورته، نو بیا به شاله داغونه، او بیا به ورته ویل شي چې هاذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه دولت ته چې تاسو د خپل ځانونو لپاره جمع کړو او د خپل تعیش اسباب هم په برابر کړی او خدای تم نور کولو. دا هغه زما عزیزان، دنیا د آخرت د کروندې ځای دی. آخرت د پاره کر چې دی هغه دنیا کې کیږي، مرګ نه بعد نه کی. نو د آخرت کر یا به په بدن کوي، مال او دولت در سره نه، د بدن خدمت ته د چا در باندې پیښ شو منډه به ور سره وای، خله به هغه د پاره استعمالای. الله حاضر کړي دولتو د دولت خدمت به کوي. نو دنیا د آخرت د کروندې ځای دی. دا قسمه کارونه به کوي، نو د مرګ نه بعد بس آخرت خي. تاسو ته پته ده په دې قران کې یو قصه ده، دغه ته د یوسف علی السلام قصه. یوسف علی السلام د پلار نه ورکو سلويخت کاله، او پلار یو حضرت یعقوب علیہ السلام سلویخ کال په دی یوسف پسې جړېدل، حتی کې دا د سترګو غاټي دا وبشو او د اوخو په شکل کې راوبید. علما لیکي چې یعقوب علیہ السلام خو ډېر لوی پیغمبر او دا دومره لوی امتحان کې خدای پاک ولې اچولې. و دې کې راز داو چې دی یعقوب علیہ السلام ته ورځ یو سړی راغی، وې سیب اوګه هغه ورته کېنا روټه تیاری. یعقوب علیہ السلام په سبل کار کې مشغول شه، دا سړی ته هیر چې هیر شو، هغه دا څه وګیلاړو چې وګیلاړو. نو الله ورته وی یعقوب علیہ السلام ته چې یعقوبا کدی سړی ستا دا روټه خړلې وي، نو ستا په دې روټه بد سلويخ ورځې عبادت کړي وي، د طبيعه سلويخ ورځې د روټه ضرورت نه و، او ته دنه غافل شوي. د دې په بدل کې به سلويخ کاله جوړو. نو د یو وګینا د یعقوب علیہ السلام غفلت سلویخ کاله و جړولو او گاټي ولو بکره او د اوخو په شکل کې راته کړه. هاي برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې د انسان د ضرورتو نه غافل یو. زما عزیزان، جمعات الله توفیق ورکا حاجی صاحب تا جمعات جو خو جمعات اول مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جمعات خو جوړ شو، خو زاړه زنګیان ځان نه جوړ. د دې علاقې خلق دا جمعات په منځونو آباد کړي، په تلاوتونو آباد